You can go home in case I'm late. ته کور ته تللی شې په هغه صورت کې که په ما ناوخته شو. He is cleverer than I am. هغه زمانه زیات چالاکه دی. The match will be cancelled if it rains. میچ به کینسل کیږي که چری باران شو. While I was walking to the market, I met Jamal. چې کله زه د مارکیټ طرف ته روانم زه د جمال سره میلاو شم. Omar has played cricket since he was 10. عمر کرکټ کړی دی له هغه وخته چې هغه د 10 کالو و. Though it was raining, he went out. اگر چې باران وریدو هغه بهر ووتو. Whenever چې کله هم. مثال په تور زوی مچی I get very sleepy whenever I'm tired. مال ډیر زیات خوب راځي چې کله هم زه ستړی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږ د پارټس اف سپیچ لیسن شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږ د پارت نمبر 23 پورې الریډي کړی دي. په تیر شوي لیسن یعنی په پارت نمبر 23 کې مونږه سبارډینیټینګ کنجنکشنز شروع کړی وو او مونږ په تیر شوي لیسن کې د هغې ایکسپلینیشن د هغې ډیفینیشن هغه مونږ ټول په تیر شوي لیسن کې کړی دی. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول هغه خامخا وګورئ ځکه چې نننی لیسن زمونږ د پارت نمبر 24 او په دې کې به مونږ صرف د هغه ټکو په باره کې وایو کم ټکي چې سبارډینیټینګ کنجنکشنز دي او هغه به په فقره کې څنګه استعمالیږي. نو مونږ به د سبارډینیټینګ کنجنکشنز ډیفینیشن او ایکسپلینیشن دلته کې بیا نه کوو. هغه ما په پارت نمبر 23 کې الریډي کړی دی. صحیح ده. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا سبارډینیټینګ کنجنکشنز. سبارډینیټینګ کنجنکشنز باندې پوهیدل ډیر زیات ضروری دي ځکه چې سبارډینیټینګ کنجنکشنز کار څه دی هغه دوه کلازز یعنی دوه خبرې د یو بل سره یو ځای کوي او د هغې نه یو خبره غټه خبره جوړه کړي. صحیح ده. نو ځکه دا ډیر زیات ضروری دی. ښه نو په سبارډینیټینګ کنجنکشنز کې اولنی ټکی راځي although. although مطلب په پښتو کې راځي حالانکه. په پښتو کې هم مونږ دا ډیر زیات استعمالو کنه حالانکه. ښه نو although څنګه سبارډینیټینګ کنجنکشن دی دا څنګه دوه خبرې د یو بل سره میلاوهي. فرض که زه تاسو ته اول یوه خبره ویم چې it wasn't that warm. دومره ګرمي نه وه. it wasn't that warm. دا یوه خبره ده. صحیح ده. او دویمه خبره زه ویم چې the sun was shining. نور پړقېدو یعنی تیز نور و. دا بله خبره شوله. اوس دا دوه خبرې دي. it wasn't that warm او بله The sun was shining. اوس دا دوانه خبرې زه یو ځای کما او د دې نه یو سنټنس جوړ کما د یو ټکي په ذریعې سره دا دوانه خبرې د یو بل سره میلاوي کما او هغه ټکي به څه وي although. مثال په توګه زه وایم چې it wasn't that warm although the sun was shining. دومره ګرمي نه وه حالانکه نور پړقېدو. ښه نو وګورئ د دې نه ښه ښکلی سنټنس جوړ شو. دا دوانه خبرې راجمع کړلې او یو سنټنس دې جوړ شو. نو اوس په دې سنټنس کې سبارډینیټینګ کنجنکشن کم یو ټکی دی although. اوس تاسو ته ما په تیر لیسن کې هم دا خبره کړې وه چې ضروري نه ده چې سبارډینیټینګ کنجنکشن د دې دوانو خبرو ترمنځ راشي. داسې هم کیدی شي چې سبارډینیټینګ کنجنکشن د فقرې په اوله کې راشي. یعنی هم دغه سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې although the sun was shining حالانکه نور پړقېدو it wasn't that warm. خو دومره ګرمي نه وه. حالانکه نور پړقېدو حالانکه تیز نور و خو دومره ګرمي نه وه. نو اوس تاسو وګورئ که مونږ په هر یو ترتیب کې دا ولیکو که هر یو خبره مخکې وروسته کو د خبرې مطلب نه بدلیږي. دواړه فقرې صحیح دي. خو تاسو ته ما په تیر لیسن کې صرف د ګرامر رول دا ویلی و که فرض کا سبارډینیټینګ کنجنکشن د فقرې په مینز کې راشي نو په هغه کیس کې به په ټول سنټنس کې کاما نه لګي. خو که فرض کا سبارډینیټینګ کنجنکشن د سنټنس په اوله کې راشي نو بیا چې کله یوه خبره ختم شي او بله خبره شروع کیږي نو د دوانو خبرو ترمنځ به کامه لګي. یعنی تاسو دې فقرې ته وګورئ که فرض که زه ویم چې although the sun was shining it wasn't that warm. نو بیا چې د sun was shining په کوم ځای کې ختم شي نو هلته کې به بیا کامه لګي او بیا به ورپسې نوره خبره لیکلی کیږي. صحیح ده. نو دغه شانتي د سبارډینیټینګ کنجنکشن کار دی. صحیح ده.
خو اوس چې ما دا ټول ایکسپلینیشن د دې آل دو په باره کې کو چې کومه په کم ځای کې لګي او موږ ترتیب الټه پلټه هم کولی شو، یو خبره مخکې راتلی شي او وروسته هم راتلی شي، نو دا رول د ټولو ټکو دپاره دی. زه به بار بار دا خبره نه کوم. صحیح ده. ښه، بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي بیفور. د بیفور مطلب دی مخکې، په پښتو کې خلک وایي مخکې. صحیح ده. مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې they lived in Peshawar before they moved to Islamabad. هغوی په پیښور کې اوسېدله د دې نه مخکې چې هغوی اسلام آباد ته موو شول. یعنی د اسلام آباد ته د موو کېدو نه مخکې هغوی په پیښور کې اوسېدل. صحیح ده. نو تاسو وګورئ دا دوه خبرې دي. they lived in Peshawar، هغوی په پیښور کې اوسېدل، دا یوه خبره ده. او دویمه خبره څه ده؟ they moved to Islam Abad، هغوی اسلام آباد ته موو شوي وو. نو اوس دا دواړه خبرې چې راجمع شي او په منځ کې یې سبارډینیټینګ کنجنکشن راشي، نو د هغې نه به یو سنټنس جوړ شي. they lived in Peshawar before they moved to Islam Abad. صحیح ده. ښه، بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي that. اوس د that مطلب به راځي چې کوم، په پښتو کې به راځي چې کوم. مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې I will buy the car that I love. زه به ګاډی اخلم کم چې زما خوښ وي. صحیح ده. نو تاسو اوس ووایئ د دیټ مطلب سره کوم چې یا چې کوم چې هر یو راځي. نو I will buy the car that I love. نو اوس دا دواړه خبرې یو سبارډینیټ کنجنکشن کم چې that دی په دې سنټنس کې. صحیح ده. نو هغې دا دواړه خبرې راجمع کړي دي. ښه، بل یو سبارډینیټ کنجنکشن راځي when. د when مطلب به راځي چې کله. صحیح ده. Musa won the race when he crossed the finish line. موسی ریس وګټو چې کله هغه فینش لاین کراس کو. یعنی فینش لاین کله چې سړی منډه وهي او یو لاین یې وهلي چې څوک د لاین ته پیله راورسېدو نو هغه به ګټلي. صحیح ده. نو په دې سنټنس کې بیا ما سبارډینیټ کنجنکشن کم یو ټکی استعمال کو when. او دوه خبرې کمی دي. موسی won the race، دا یوه خبره ده، موسی ریس وګټو. او دویمه خبره سره he crossed the finish line، هغه فینش لاین کراس کو. دا دوه خبرې دي او دا دواړه راجمع کړل یو ټکی چې هغه دی when، او هغه په دې سنټنس کې سبارډینیټ کنجنکشن دی. صحیح ده. دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې when he crossed the finish line موسی won the race. خو بیا به پکې په منځ کې کامه راځي. صحیح ده. ښه، د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی weather. د weather مطلب دی چې. دلته کې دا یو خبره یاد ساتئ چې دا weather دی، weather نه دی. weather کم چې موسم ته ویل کېږي هغه بدل ټکی دی. صحیح ده. د دې مطلب دی چې weather. د weather او if یعنی اگر د هغې تقریبا یو شانتي معنی راځي. صحیح ده. نو فرض که زه یو سنټنس وایم چې she was uncertain whether to stay or leave. هغه ډیره شور نه وه، uncertain وه. uncertain مطلب بدای چې هغه غیر یقیني وه. صحیح ده. شور نه وه په دې باندې. so she was uncertain whether to stay or leave. هغه په دې باندې شور نه وه، هغه ډیر غیر یقیني وه په دې خبره باندې چې زه لاړه شم او که زه پاتې شم. she was uncertain whether to stay or leave. نو weather به څه راځي؟ چې. صحیح ده. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی is. اوس د is مطلب به په پښتو کې راځي لکه. صحیح ده. مثال په طور زه وایم چې as he was feeling unwell، لکه چې هغه پرون ښه نه محسوسوله یعنی بیمار و. Amir didn't go to work yesterday. Amir پرون کار ته نه وتلی. صحیح ده. نو په دې ټیم کې بیا مونږه کم چې سبارډینیټ کنجنکشن دی هغه د فقرې په اوله کې راغلی دی. نو ځکه بیا د دوو خبرو ترمنځ بیا کامه راغلی ده. صحیح ده. خو دا خبره مونږ داسې هم ویلی شو چې Amir didn't go to work yesterday as he was feeling unwell. صحیح ده. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي how. اوس د how مطلب دی څنګه. صحیح ده. He taught me how to play football. هغه ماته ښودلی وو یا هغه ماته دا ټیچینګ کړی وو. he taught me how to play football، چې فوټبال به څنګه کې. نو دوه خبرې راجمع کړې، هغه ماته ښودلی وو او دویمه خبره ده چې فوټبال به څنګه کې. نو په منځ کې راغی سبارډینیټینګ کنجنکشن how. صحیح ده. ښه، د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی since. اوس د since مطلب په پښتو کې راځي له هغه وخته یا د هغه وخت نه. صحیح ده. دواړه خلق پښتو مختلف قسم ده، نو دواړه خلق استعمالولی شي. مثال په طور زه وایم چې Omar has played cricket since he was 10.
عمر کرکټ کړی دی له هغه وخته چې هغه د 10 کالو و. صحیح ده. نو اوس دوه خبرې دی راجمع کړي دي، را یوځای کړي دی یو بل سره د کم ټکي سبارډینیټینګ کنجنکشن سنس. یوه خبره ده چې عمر هیز پلیډ کرکټ، عمر کرکټ کړی دی، او دویمه خبره ده چې هی واز 10 هغه د 10 کالو و. نو عمر کرکټ کړی دی له هغه وخته چې هغه د 10 کالو و، یعنی عمر د 10 کالو نه کرکټ شروع کړی دی. اسانه الفاظو کې به مطلب دا راځي. صحیح ده. اوس دا خبره مونږ داسې هم کولی شو چې since he was 10 Omar has played cricket. دوانه خبرې صحیح راځي. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی دو. اوس د دو مطلب راځي اگر چې. نو although کوم چې موږ اولنې سبارډینیټینګ کنجنکشن کړی وو although مطلب وو حالانکه، او د دو مطلب دی اگر چې. خو د دوانو مطلب معنی تقریبا یو شانتی ده. صحیح ده. خو دوانه ټکي استعمالیږي نو زه مجبور یم چې دوانه ووایم. صحیح ده. ښه د دو مطلب دی اگر چې. مثال په تور موږ کوم یو سنټنس ویلی شو؟ though it was raining he went out. اگر چې باران وریدو هغه بهر ووتو. صحیح ده. دغه شانتي موږ دا استعمالولی شو، او دا سنټنس موږ داسې هم ویلی شو چې he went out though it was raining. هغه بهر ووتو اگر چې باران وریدو. نو دوانه ترتیب صحیح راځي. زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم، خو فرق په منځ کې صحیح کاما. که سبارډینیټینګ کنجنکشن د سنټنس په اوله کې راشي نو بیا به د دوانو کلازز یعنی کم چې دوانه خبرې دي د هغې ترمنځ به کامه راځي. صحیح ده. دا خبره په خپل ذهن کې ښه پخه کوي. ښه د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی whenever. whenever مطلب به راځي چې کله هم. په پښتو کې به داسې راځي whenever چې کله هم. مثال په تور زه وایم چې I get very sleepy whenever I'm tired. مال ډېر زیات خوب راځي. صحیح ده. زه ډېر زیات ته خوبه یم، مال ډېر زیات خوب راځي چې کله هم زه ستړی یم. I get very sleepy whenever I'm tired. او دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې whenever I'm tired I get very sleepy. چې کله هم زه ستړی یم مال خوب راځي. صحیح ده. ښه بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي while. د while مطلب به راځي چې کله. whenever خو و چې کله هم. while مطلب به راځي چې کله. مثال په تور زه وایم چې while I was walking to the market. چې کله ما د مارکیټ طرف ته واک کوو، زه د مارکیټ طرف ته روانم. I met جمال. نو زه د جمال سره میلاو شم. So while I was walking to the market I met جمال. چې کله زه د مارکیټ طرف ته روانم زه د جمال سره میلاو شم. صحیح ده. نو دغه شانتي سبارډینیټینګ کنجنکشن دا دوه خبرې، یوه خبره کومه یوه ده چې زه د مارکیټ طرف ته روانم، او دویمه خبره څه ده زه د جمال سره میلاو شم. نو اوس دا دوانه خبرې چې را یوځای شوې نو د هغې نه ښه ښکلی سنټنس جوړ شو. صحیح ده. اوس دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې I met جمال while I was walking to the market. صحیح ده. د دوانو مطلب بالکل یو شانتی دی. بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی because. د because مطلب به راځي ځکه چې. صحیح ده. یا ځکه. صحیح ده. په پښتو کې به دغه شانتي راځي. مثال په تور زه وایم چې سیما didn't go to school yesterday because she was ill. سیما پرون سکول ته نه وتلی ځکه چې هغه ناجوړه وه، ناروغه وه، بیماره وه. صحیح ده. نو اوس تاسو وګورئ په دې کې دا دوه خبرې دي. یوه خبره ده سیما didn't go to school yesterday. سیما پرون سکول ته نه وتلی، دا یو کلاس دی، یوه خبره ده. او دویمه خبره څه ده؟ she was ill. هغه ناروغه وه، ناجوړه وه. دا دوانه خبرې چې راجمع شو نو د هغې نه یو سنټنس جوړ شو. سیما پرون سکول ته نه وتلی ځکه چې هغه ناجوړه وه. او یا دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې because she was ill Seema didn't go to school yesterday. ځکه چې هغه ناجوړه وه، ناروغه وه، سیما پرون سکول ته نه وتلی. صحیح ده. ښه بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي if. د if مطلب به راځي کچرې. The match will be cancelled if it rains. میچ به کینسل کیږي کچرې باران شو. صحیح ده. نو اوس تاسو وګورئ دوه خبرې دي. یو خبره څه ده؟ the match will be cancelled. میچ به کینسل کیږي. او دویمه خبره څه ده؟ it rains. باران وشو یا باران کیږي. نو اوس دا دوانه خبرې چې راجمع شي د یو سبارډینیټینګ کنجنکشن په مدد سره کوم چې if دی نو د هغې نه به یو سنټنس جوړ شي the match will be cancelled if it rains. او دا خبره مونږ داسې هم ویلی شو چې if it rains the match will be cancelled. که چیرې باران وشو میچ به کینسل کیږي. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي then.
اوس د دین مطلب په پښتو کې ډېر ګران دی صحیح ده. مطلب به سره راځي کله چې مونږ د یو دوو سیزونو ترمنځ کمپیریزن کوو، مونږ یو دوه سیزونه د یو بل سره په مقابله کې ګورو چې کم ښه دی او کم بد دی، او یا مونږ دوه سیزونه د یو بل سره تلو صحیح ده، یا په دوه سیزونو کې مونږ یو سیز خوښو یا دوه سیزونه کمپیریزن کوو، د دوه سیزونو مقابله کوو صحیح ده، نو په هغه ټیم کې مونږ دین استعمالو. نو په پښتو کې به د دې پته نه لګي څه مطلب راځي. مثال په تور زه وایم چې he is cleverer than I am، هغه زمانه زیات چالاک دی. نو اوس تاسو وګورئ په دې سنټنس کې ما د دوو سیزونو یا د دوو کسانو کمپیریزن وکړو، مقابله مې وکړله صحیح ده، او دواړو ته مې وکتله چې دواړو کې څه فرق دی، یو کم یو ښه دی او کم یو ناښه دی صحیح ده. مثال به دغه راځي. نو اوس په دې سنټنس کې زه څه وایم چې he is cleverer than I am، هغه زیات چالاک دی زمانه صحیح ده than I am. نو دوه خبرې دي، he is cleverer هغه چالاک دی، او دویم څه وایم چې than I am زمانه. نو دا دوانه خبرې راجمع شوې او د هغې نه یوه خبره جوړه شوه چې هغه زمانه زیات چالاکه دی صحیح ده. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي until. until مطلب به په پښتو کې راځي تر څو پورې صحیح ده، تر څو پورې. زه یو سنټنس وایم چې I'll wait until you arrive، زه به انتظار کوم تر څو پورې چې ته راورسې. I'll wait until you arrive. نو اوس دلته هم ګورئ ما دوه خبرې راجمع کړئ. یو خبره ده I'll wait، زه به انتظار کوم، او دویمه خبره څه ده you arrive چې ته راورسې. اوس دا دوانه خبرې چې زه راجمع کوم د یو ټکي په ذریعې سره د سبارډینیټینګ کنجنکشن په ذریعې سره، او هغه دی until. نو د دې نه به یو سنټنس جوړ شي I'll wait until you arrive، زه به انتظار کوم تر څو پورې چې ته راورسې. اوس دا سنټنس داسې هم ویلی شم چې until you arrive I'll wait، تر څو پورې چې ته راورسې زه به انتظار کوم. ښه بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی where. د where مطلب دی چې په کوم ځای کې صحیح ده. نو دا هم یو سبارډینیټینګ کنجنکشن دی، دا هم دوه خبرې د یو بل سره میلاوهي. مثال په تور زه وایم چې this is the park where we played، دا هغه پارک دی چې په کوم ځای کې مونږه لوبې کړې دي صحیح ده. نو دوه خبرې راجمع کړئ. اوس دا خبره مونږ داسې هم ویلی شو چې where we played this is the park، چې په کوم ځای کې مونږ لوبې کړې دي دا هغه پارک دی صحیح ده. ښه اوس د دې نه پس یو بل سبارډینیټینګ کنجنکشن، یو ډېر اهم سبارډینیټینګ کنجنکشن دی in case. د in case مطلب به راځي په صورت کې، یعنی په یو داسې حالت کې، په داسې صورت کې صحیح ده in case. تاسو په دې ځان داسې پوهه کوئ چې فرض که زه یو سنټنس وایم چې you can go home in case I'm late، ته کور ته تلی شي په هغه صورت کې که په ما ناوخته شو صحیح ده in case I'm late. نو دغه شانتي in case دا دوه خبرې د یو بل سره یو ځای کړلی. یو خبره ده چې ته کور ته تلی شي you can go home، او دویمه خبره ده چې I'm late په ما ناوخته شي یا زه لیټ شم صحیح ده. نو دا دوانه خبرې چې راجمع شي د هغې نه به څه جوړ شي you can go home in case I'm late، ته کور ته تلی شي په هغه صورت کې که په ما ناوخته شو. او دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې in case I'm late you can go home، که فرض که په ما باندې ناوخته شو یا په هغه صورت کې که په ما باندې ناوخته شو ته کور ته تلی شي صحیح ده. نو دا دوانه طریقو باندې مونږ ویلی شو، خو د کامې هغه خبره په خپل ذهن کې یاد ساتئ چې کله زه وایم چې دا مونږ داسې هم ویلی شو او داسې هم ویلی شو صحیح ده. د دې نه پس بل یو سبارډینیټینګ کنجنکشن راځي after. after مطلب خو به تاسو ټول درځي، د after مطلب دی پس صحیح ده. خو دا ایز سبارډینیټینګ کنجنکشن څنګه کار کوي؟ مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې after the rain stops we can go out to eat، د باران د ودرېدو نه پس مونږ بهر ته خوراک دپاره تلی شو صحیح ده. نو دغه شانتې ګوره دا دوه خبرې راجمع کړلې. یوه خبره سره چې باران ودرېږي او دویمه خبره سره چې بهر ته به خوراک لزو. دا دوانه خبرې چې راجمع شي نو د هغې نه یو سنټنس جوړ شو after the rain stops we can go out to eat. او دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې we can go out to eat after the rain stops، مونږ بهر د خوراک دپاره تلی شو د باران د ودرېدو نه پس صحیح ده. ښه اوس زمونږ سره آخري زمونږ په لیست کې چې کوم آخري سبارډینیټینګ کنجنکشن دی هغه دی unless. د unless مطلب به راځي تر هغې چې، unless تر هغې چې. مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې
don't give my phone number to anyone unless it's an emergency. زما د فون نمبر هیڅ چاله هم مه ورکوه تر هغې چې ایمرجنسي وي. یعنی که ایمرجنسي نه وي نو زما نمبر به هیڅ چاله هم نه ورکې، او که ایمرجنسي شوله نو بیا زما نمبر ورکولی شي. او یا دا سنټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې unless it's an emergency don't give my phone number to anyone. تر هغې چې ایمرجنسي وي زما نمبر به هیڅ چاله هم نه ورکې. صحیح ده؟ نو دغه شانتي تاسو به خیال کړی وي دا سبارډینیټینګ کنجنکشن څومره اهم دی، او په پښتو کې هم مونږ دا څومره ډېر استعمالو. دغه شانتي دا په انګلیش کې هم ډېر زیات استعمالیږي. دا دوه خبرې رایوځي کې او د هغې نه یوه خبره جوړه کړي. صحیح ده؟ نو دا و زمونږ نننی لیسن د سبارډینیټینګ کنجنکشنز په باره کې. د دې سره سبارډینیټینګ کنجنکشن زمونږ کمپلیټ شو. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږه کوریلیټیو کنجنکشنز کو، او هغه زمونږه د کنجنکشنز په باره کې اخیری لیسن به وي. صحیح ده؟ نو زما امید دی چې تاسو به د نننی لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د الله په امان.